د ورور پوښتنه کوي بعضې دوکانداران قسم خوري چې دا شی ماته په دومره قیمت تمام سوی دی، ته یقین په وکې او ځینې واخلې خو هغسې نه وي نو داسې قسم پر ده باندې اوړي که نه؟ قسم خو هم پر واوښتي ځکه دروغ یې وویل. او دوهمه خبره دا ده چې په دې ځای کې خطرناکه مسله دا ده، حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان دي چې په قیامت کې الله جل شانه خبرې نه ورسره کوي او الله جل شانه د رحمت په نظر نه ورته ګوري او الله پاک یې ګناه نه معافوي او الله پاک به د هغو څخه سخت ناراضه وي. در معلوم دي هغه څوک دي؟ 3 کسان دي، نه الله جل شانه خبرې ورسره کوي، نه د رحمت په نظر ورته ګوري، نه یې ګناه معافوي او سخت عذاب ورکوي. یو هغه څوک دی په دې 3 کسانو کې چې ګراک ته قسم وخوري چې زما دې قسم مې ماته دا شی په دومره تمام سوی دی یا په دومره راغلی دی یا په دومره اخیستی دی، هغه پر ده باندې اعتماد وکړي او دی دروغ ورته وایي. دغه قسم خور ته به الله خبرې نه ورسره کوي په قیامت کې، د رحمت په نظر نه ورته ګوري، د ګناه څخه نه باقي. ولې بدبخته په لوی لاس باندې ځان ته خپل شی بربادوي. ورته ووایه ورته دا ګیلاس دی دا په 100 درکوم، که یې غواړې زما پکې فایده ده تر 100 چې کم یې زما فایده نشته پکې، خلاص. دا چې ته قسمونه خورې چې زما دې قسم مې ماته په 90 تمام سوی دی او هغه په 90 نه تمام سوی، نو دا دروغ دی او پر دروغو باندې قسم خوړل دا دومره خطرناک عمل دی چې الله جل شانه په قیامت کې بیا خبرې نه ورسره کوي د دې کس سره. یو کس لیونی وي، په لیونتوب کې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، آیا دغه طلاق صحیح کیږي؟ هغه ښځه پرې طلاقه ده که نه؟ څنګه لیونی دی؟ د لیونی اندازه باید معلومه سي. یو دا دی چې دی وایي زما دماغ کار نه کوي، بس زما دماغ کار نه کوي، د ده دعوه ده. دا خو هر سړی دا دعوه کوي. که رښتیا هم داسې لیونی و چې مځکه و اسمان و خپلو پردی نه پیژندي، نو بیا په دې صورت کې دی معذور دی، عقل یې نسته، بیا یې طلاق نه واقع کیږي. او که دی ځان پر لیونتوب واچي، غولدنګ واچي، دا بیا طلاق واقع کیږي. بجلیګر مولوي صاحب ته یو چا وویل ما طلاق و ښځې ته په غوسه کې ورکوي، دا خو به نه واقع کیږي. بیا ادبي ما په هغه ورته وویل کم دله یې په خوشحالي کې ورکوي، خو طلاق خو ورکوي خلک په غوسه کې. نو که داسې خالي اسې دعوه یې بیا نه، که رښتیا لیونی وي بیا یې طلاق نه واقع کیږي. مولوي صاحب کله کله یو شی لاره کې پروت وي، پیدا یې کړو، قیمتي شی وي، اوس د دې شي را اخیستل بهتر دي که پرېښول ښه دي؟ فرق لري. که ستا دا یقین وي چې دا شی زه د خپل ځان لپاره نه اخلم، د مالک دپاره اخلم، او دا دې هم یقین وي که زه نه واخلم بل چا که واخسي ضایع کیږي دوه، او دا دې هم یقین وي چې زه تر مالکه رسولی سم، بیا در باندې اخیستل لازم دي، خامخا به اخلي، د مسلمان مال دی باید ویې ساتي. او که ته په دې نیت باندې اخلي چې د ځان دپاره یې خوندي کوې، خاشه پر اچوې، نو بیا ناروا دی، ناجایز دی، بیا مه اخله. بعضې خلک مسجدونو ته قرآن شریفونه راوړي او وقف کوي یې، نو زه کولی سم چې د هغه څخه یوه دانه کور ته یا د ځان سره دکان ته یوسم، نیسې کولی. کم شی چې د مسجد دپاره وقف سو هغه د مسجد کې استعمالیږي، د مسجد څخه د باندې کور ته وړل یا کلي ته وړل یا دکان ته وړل دا جواز نه لري. رد المحتار دواړه قوله ذکر کړي دي، راجح قول د هغه دی چې جواز نه لري نیسې وړلی د مسجد شی کور ته، ولو که قرآن شریف. شیخ صاحب پلار مې راته کوژدن کوله، زما هغه جینۍ نه وه خوښه، نو ما وویل چې پر ما خور او مور ده، اوس بیرته مشوره او اتفاق په راغی، اوس زما نکاح ورسره صحیح ده که نه؟ تا دې خدای په خبر ګوړوند نه کړي، نو تا څنګه ورته ویله چې زه نه کوم؟ واده در پیدا کېدی او تا نه کوئ؟ نه خدای والی دی. حاجي صاحب خلک پسې مړي دي، دی وایي زه نه کوم.
خلک دعای ورپسې کوي، ختمونه پسې کوي، دی وایي زه نه کوم. نو نکاح ورسره صحیح ده. که تا دا خبره هم کړې وي نو دا په شریعت کې زهار بلل کیږي یا طلاق بلل کیږي. نو دا و هغه چاته کیږي چې کومه ښځه ستا په نکاح کې وي. نو دا خو درست پر ستا په نکاح کې نه ده. نو که نکاح ته باندې مشوره راغله بیرته د خپل خره سره راکښته شولې نو نکاح ورسره صحیح ده، مشکل نه لري. شیخ صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. من مشکل داریم در حق من دعا کنید. الله جل شانه تمام مشکلات شما و ما و تمام مسلمانان را حل کنه. برای حل مشکلات آسان علاج لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم. یونس علیه السلام در مشکل بود، در غم بود. الله جل شانه در قرآن شریف اعلان کرد که سیدنا یونس علیه السلام اینمی کلمات خواند. به سبب اینمی کلمات ما یونس را از مشکل خلاص کردیم. و کذالک ننجی المؤمنین. اگر یک مسلمان در مشکل باشه اینمی را بخوانه ما او را هم خلاص میکنیم. مفتی صاحب زما پلار په سترګو ړوند دی چې کله څوک نه وي ورسره په لمانځه درېدلی وي مخ یې د قبلې خواته نه وي نو موږ یې څنګه پوه کړو غږ پر وکړو که یې په لاس قبلې ته مخامخ کړو چې ده خپل فکر کړی چې قبله دې خواته ده او دی درېدلی یو رکات دوه رکاته یې کړي ته راورسېدلې ته یې بېرته مخ راواړوه هغه دوه رکاته یې هم صحیح دي دا پاته لمونځ د قبلې و خواته وکړي مشکل نه لري ځکه د خپل تحري و اجتهاد کړی دي د هغه مطابق د ده کړي لمونځ صحیح دي. زه په مارکیټ کې چوکیدار یم د مارکیټ څنګ ته جامې د لمونځ پکې کیږي قرائت او تکبیرونه یې زه اورم زما اقتدا پسې صحیح ده که نه د ورتللو اجازه نه لرم نه ده صحیح چې ستا او د جماعت په مابینځ کې دومره فاصله وي د سپو په مابینځ کې چې یو موټر پکې تیریږي دومره فاصله وي بیا اقتدا نه ده پسې صحیح. زموږ دا بعضې ساده لوحه او ساده خلک علم نه زده کوي د دې ځای څخه حرمینو شریفینو ته ولاړ سي په حرم شریف کې هلته په هوټل کې ناست سي هلته خو اواز تر هغه ځایه رسېږي د هوټله څخه یې په امام پسې اقتدا کړي دا اقتدا نه صحیح کیږي. محترم شیخ صاحب په سنت لمانځه کې سجده سهو استه ډېر ښایسته خط دی ماشاءالله یو کتبه وزړوه موږ به هم خط در باندې شروع کړو ماشاءالله خط ډېر اعلی خط دی خط زده که خدای دې غرق مه کړه په سنت لمانځه کې سجده سهو استه که یا بلکل سته ځکه چې کله تا لمانځه نیت وتړي که سنت وي که نفل وي د نیت په تړلو سره بیا هغه پر تا باندې لازم ګرځي که دې خطا کې وکړله سجده سهو به کوې. محترم شیخ صاحب هغه مرغان چې د نارو لپاره یې سړی په کور کې ساتي د شریعت د نگاه څخه جواز لري بلکل لري یو دانه ښایسته کنرۍ ما دپاره هم راوړه زه خپله هم یو دانه کنرۍ لرم یو بل سره راوړه او ځان ته هم وساته د مرغانو ساتل مشکل نه لري خوراک ورکوه د خوراک د اوبو خیال یې ساته. نبی علیه السلام وایي یو ښځه د پښې په وجه الله پاک جهنم ته واچوله پښې یې په کور کې تړلې وه نه خوراک ورکوي او نه یې لکوله چې خپله ښکار وکړي الله جل شانه جهنم ته داخله کړل. محترمه اکثره ډاکټران سته چې کاغذان ډیر سي هغه سوځي او اور راچي نو پر نسخه د الله یا د محمد صلی الله علیه وسلم نومي جواز لري که یا هغه نمونه دې پرېږدي هغه دې په پاک ځای کې کښېږدي نور کاغذان سوځلی سي په دې کې مشکل نشته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. محترم همیشه خداوند از علم شما بریمان نفع برساند آمین. مولوی صاحب در خانه بعضی اختلافات است آن را چگونه برطرف بگردانیم و چگونه اصلاح را بیاریم در خانه خود تعلیم شروع کنی تعلیم قرآن تعلیم سنت معارف القرآن شروع کنی در خانه معارف الحدیث شروع کنی در خانه فضائل اعمال یک کتاب است او را شروع کنی وقتی که در خانه دین باشه پس اونجا اختلاف نمی آیا
وقتی که در خانه از علم و از روشنی علم خالی شوه پس اونجا اختلافات ایجاد میشه. در خانه خود تلاوت قرآن شریف شروع کنی، نماز را مردم باید، مردهای خانه باید نماز را با جماعت بخوانه، زنها باید نماز را بر وقت بخوانه. اینمی اسباب است که از خانه شما بی‌برکتی و اختلافات را دور میکنه. چی نوشته کرده؟ سوال من این است اگر کسی نماز خود را نیت کرده بعداً صف پیش روی خالی شد آیا این شخص در جای خود استاد شود؟ نه، باید بیرون پیش روی از شما که کدام جا خالی شد شما باید یک قدم بگیری، ولی کوشش کنی پای خود را از زمین بالا نکنی، پای خود را اتر به زمین بکشی پیش بروی و نمو صف را پر کنی. سوال راستوي تعویز ما راستوي دا خو پر کتاب او تعویز دي دا نو زه په دې دومره مجمع کې څنګه ووایم. مختصر سوال لیکي. زما سپنسر انا وای ما په خوا د مالداري په وخت کې یو سهار کډه کوله د روژه می تر مرختو وروسته په خاورو ماته کړه د کډې کولو د وجې. اوس پر ما کفاره سته که یا اوس ډېره ضعیفه ده که په خاورو باندې ماته کړي په خاورو کفاره نه لازمیږي خالي قضا دې ادا کړي که بل شی نه یې خوړلي ماته کړی اول په چیش باندې ده که په خاورو ماته کړي بیا کفاره نه ده لازمه. سوال زوجه په افغانستان کې وي او زوج په بل هیواد کې وي خپلې زوجې ته طلاق ورکولی شي که نه؟ بلکل یې ورکولی شي. خط یې ورته راواستوي، ټلیفون یې ورته راوکړي، هلته یې د دوو ګواهانو په مخ کې وویله چې ته ما ښځه پر ما باندې نعوذ بالله طلاقه ده. طلاق لپاره مخامخ حاضرېدل نه غواړي، نه دا عقد دی چې ته د دې خوا ورکوې او دا بیا د اخوا قبلوي. د بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، درې شان دي په هغه کې قصد او خطا، ګپې، بازی، رشخند، هر څه چې په هر رقم دی وویل واقع کیږي. الطلاق والعتاق والیمین، یو طلاق ورکول دی، بل اعتاق مړی ازادول، بل قسم اخیستل دی. په دې کې ګپ او رشخند و قصد و ناقصد ټوله معتبر دي. دا اوس بعضې بېدینان پیدا سوي دي د خپل ځان د مشهوره کولو لپاره دا مسله راپورته کړې ده چې ته کله ښځې ته طلاق ورکوې ته به ورته وایې دا بې قبلوي. دا غلطه ده. طلاق چې چا ووایه د خولې ووتي او په هوش و په حواس و په عقل کې و طلاق واقع دي، که مخامخ وي که په غایب وي. زه یو ملګري ته 10 لکه روپۍ ورکوم په مضاربت، د هغه خپلې پیسې هم 15 لکه دي، سره ګډوي یې. د زما ملګري چې 15 لکه سرمایه ده د 2 برخې ګټه اخلي چې ما ته 1 برخه راکوي او زما سرمایه 10 لکه ده. دا طریقه مضاربت صحیح دی؟ بالکل صحیح دی. خبره په دې خاطر باندې خدا مضاربت نه دی، دا شراکت سو ده چې د سرمایه سره ګاډه کړل بیا شراکت جوړیږي. او که د یوازې د اوږه ستا پیسې بیا مضاربت دی. دا چې د سرمایه سره ګډه کړل دا شراکت سو. په شراکت کې چې تا او د پر چش باندې موافقه وکړل په رضا باندې د طرفین وي، په فیصدي باندې وي، معلوم نه چې ما ته به 2 لکه راکوې، که دا رقم چې 2% به راکوې صحت لري مشکل لري. د خسر کور ته لمونځ سفریانه دی که مقیم؟ که ته د خسر کور ته ولاړ سې ته د خسر په کور کې مسافر یې که د سفر اندازه وي. که ستا ښځه ولاړل د خپل پلار کله او ستا د کور او ستا د خسر د کور په مابینځ کې د سفر اندازه و نو ستا ښځه هم هلته مسافره ده، تو خو بیخي مسافر یې هغه هم مسافره ده. شیخ صاحب محترم په خارج کې مسافر وړونه کورونو ته خوراک وړي کافرو ته، په هغه کې حرام هم وي، دا کار څنګه دی؟ ناجائز دی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
ولو که دا کار چې دی کوي و هغه ته کوي خو دا کار موږ فقها وایي وایي په داسې هوټل کې مزدوري کول چې په هغه کې د شراب ایښول وي یا د خنزیر د غوښې ایښول وي یا پخول وي یا پورته کول وي که ته نه کوې د بل دپاره کوې هم جواز نه لري ګناه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زنی که شوهرش زنده باشد و در نکاح پیش باشد و زن در غیاب نکاح دوم کند چه جواز نداره؟ یک نکاح که منعقد باشه دوم نکاح نمیتوانه که زن بکنه. والمحصنات من النساء الله جل شانه محرمات را بیان میکنه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم فلان فلان آخر میگوی والمحصنات من النساء منکوحات هم بر شما حرام است. اگر یک زن در نکاح دیگر کس باشه به شما حرام است زیرا که منکوحة الغیر است. بابا برجموي الدعاء وكي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب العالمين مردا ناس ټول حاضرین څومره حاضرین دي دا ټول ناس دي د علم د زده کړې لپاره د دې په مال او اولاد کې برکتونه راولي د هر شر او آفت او غم او تکلیف او لا علاج مرضی څخه زموږ دا ټول حاضرین او د دې بچان د دې اهل او عیال وساتي. یا رب العالمین په دې ناستو حاضرینو کې د چا په زړه کې کم شرعي حاجت وي د ټولو شرعي حاجتونه د غیب او د خزانو پرکې موږ د بل د جیب او د بل د لاس او د بل د درد احتیاج وساتي. زموږ چې څومره مشران قبرو ته تللي دي پلرونه مندي وړونه ترونه خوندي اکاګان عمګانې یا رب العالمین د ټولو په قبرو باندې رحمتونه نازل کړي. زموږ یو اکا تېره جمعه وفات سوی دی دعا ورته وکړئ یا رب العالمین قبر منور وګرځئ رحمتونه په نازل کړي مغفرت ورته وکړي درجات یې بلندې کړي. زما والدینو ته دعا وکړئ یا رب العالمین قبرونه یې منور کړي رحمتونه په نازل کړي مغفرت ورته وکړي درجات یې بلندې کړي قبرونه یې د جنت باغچې وګرځئ یا رب العالمین. په دې ناستو حاضرینو کې چې د چا والدین مور پلار دواړه یو وفات سوي دي یا رب رحمتونه په نازل کړي قبرونه یې منور وګرځئ. زموږ خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مو وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.